دا هغه افغانان دي چې د تخلیه پروسې پر مهال د امریکا پوځي الوتکو کې د عرب اماراتو ابوظبي ته انتقال شوي او هلته له کابو شپږو میاشتو راهیسې په یو پنغالي کې بې برخلیکه پاتې دي. دوی تېره شپه په لاریونونو لاس پورې کړ. دوی له دې وضعیت ستړي شوي او نه پوهیږي چې سرنوشت به یې څه ډول وي او نن یې په دې موخه اعتراضونه پیل کړل چې ګواکې د امریکا متحده ایالت د کډوالو نړیواله اداره او یا بشري سازمانونه به یې غږ واوري. واضح براتان بگویم، واضح اینو به گوش کلگی برسانین که بیادرها اینمی وضعیت جریان داره. آینده ما و شما را کاملا نادیده گرفته، اصلا به چشم انسان ما و شما را نمیبینه. ابوظبي کې د افغان کډوالو لپاره 3 پنغالي ځانګړي شوي او له 10,000 زیات افغانان پکې اوسېږي. ځینو خو یې وایي چې زرګونه افغانان کوټه قلفي دي او ژوند یې کټ مټ لکه زندان کې چې وي. تقریبا در 2 کمپی که در امارات است و در پروسه انتقال بوده از ماه اگست تا الحال را تقریبا 12,000 نفر اینجا زندگی میکنند. کمپی که در اینجا است حداقل یک سهولت های نسبی داره. متاسفانه او کمپی دیگه مردم بالکل به اصطلاح عام ما و شما متقلفی هستند، یعنی حق ندارن که در داریز بیرون برای. پس ما افغان ها از یک جامعه بسته نیامدیم، ما از ترس از یک جامعه بسته آمدیم، ما از زندان نیامدیم که ما را به یک زندان دیگه ایجا بندازن. اماراتو ته انتقال شوي افغان کډوال وایي د کډوالۍ قانوني اسناد او مدارک لري او دوی ټول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په غوښتنه او اجازه تر دې ځایه را انتقال شوي دي. هر افغانی که به اینجا انتقال شده به اجازه و خواست وزارت خارجه امریکا بود. اگر کسایی که در اینجا آمدن کسایی که تبلیغ میکنه که اینا کیس ندارن، تا این حال اگر کیس هم نداشتن بعد از این دیگه صاحب کیس هستن. د تخلیه پروسه چې ځینې امریکایي چارواکي د خپل تاریخ تر ټولو بریالۍ بولي له پیله له نیوکو سره مخ وه. امریکا د تیر 2021 کال د اګست میاشتې له 15 نیټې نه د سپټمبر تر اولې نیټې شاوخوا 1,26,000 افغانان خپلو الوتکو کې انتقال کړل چې د 6 میاشتو په تېرېدو شاوخوا 80,000 یې بې برخلیکه پاتې دي.